بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شرغلی پاخش کی مشتا شي گرانو مهاجر استړی ماشي ډیر مو یادی دلای چې باکل راستانه شي گرانو مهاجر استړی ماشي گرانو 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 مهاجر استړی ماشي موږ بکړو داخله مړی په منځ در سره نیما نس په ما او نس چیرې هم ستاسو لایتیما سترګې مو روښانه اوسه شونډې مو خندانې زړونه مو خوږه شه د وطن په هره سیمه شکر دی آرام به په خپل کور او په کاله شئ ګرانو مهاجر ستړی ماشي خپل وطن ته شرغلی په غېږ کې مشتا شي ګرانو مهاجر ستړی ماشي. کډوالۍ په افغانستان کې شاوخوا 4 لسیزو جنگ جګړو کله یو لوري د سلګونه زره افغانانو ژوند واخیست او میلیونونه نور یې ټپیان او معیوب کړل او دغه هیواد یې د نړۍ د پرمختګ له کاروان څخه ډیر شاته پاتې کړ. له بل لوري د دې هیواد میلیونونه بچیان د خپل هیواد پرېښودلو او کډوالۍ ته اړ کړل. کله چې د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو د ټولو نړیوالو اصولو او نورمونو خلاف پر افغانستان یرغل وکړ نو ګڼه شمېر افغانانو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډه وکړه. د مجبورۍ له مخې له خپل هیواد نه وتل او په بل هیواد کې پناه اخیستل همیشه له کړاوونو او سختیو سره مل وي او په دې خبره هغه کسان ډیر ښه پوهیږي چې دا ډول سختې شپې او ورځې یې تجربه کړې وي. رفته بودم قاچاقی ایران بیادر درها ما را تزا گرفته پیسه از این ما تلویزیون بیادر پیسه تلویزیون تزا گرفت تقریبا 15 روز پیش تزا بودیم باز پیسه برای ما پس از خانه روان کرد. تنها پدرم کار میکرد اونجا هم رفتیم رسیدیم بیادر در ایران اونجا در راه بیادر تا کار بار مصروف شدیم مردقه پلیس ها میامد ما را میگرفت در پاسگاه سر ما ظلم میکرد کار نمیدادیم ما را دیگه بسیار مجبور بودیم ظلم زیاد بود شب در باغا خو میکردیم به خاطر که پلیس بیایه فرار کرده بتانیم از دستشان ما که پوره میشد باز پیسه ما را قید میکرد نمیداد.
که څه هم په افغانستان کې د وخت واکمنو د افغان کډوالو د کوربه هیوادونو قدرداني کړې، خو بیا هم وخت ناوخته یو شمېر هیوادونو کډوال پر افغان حکومتونو د فشار د وسیلې په توګه کارولي، ان تر دې چې ځینې وختونه یې خپلې غوښتنې هم په همدې توګه پرې منلې دي. کله چې اسلامي امارت د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسید او افغانانو له کلونو وروسته د آرام ساه واخیسته، ورسره سم د پاکستان حکومت په دې هڅه کې شو چې هلته د میشتو افغان کډوالو موضوع یو ځل بیا پر اسلامي امارت د فشار وسیلې په توګه وکاروي او خپلې غوښتنې پرې ومني. خو اسلامي امارت دغه فشارونو ته تسلیم نشو او په زغرده یې اعلان وکړ چې حکومت یې خپلواک دی او په خپلو چارو کې د هیڅ چا لاسوهنې او فرمایشونه نه مني. د افغانستان اسلامي امارت په دې باور دی چې د مهاجرینو او نورو موضوعاتو څخه د سیاسي استفاده جویي او د فشار د آلې په توګه استفاده کولو کومه نتیجه نه ورکړې ده او نه به یې ورکړي، ځکه د اسلامي امارت په دې باور ده چې دغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې د هجرت ژوند او شپې ورځې تېروي، هغه دلته د سختو شرایطو نامساعدو شرایطو له امله هغه کډوال شوي. اوس په افغانستان کې امنیت راغلی ده، سوله او ثبات دی او د افغانستان اسلامي امارت تر چتر لاندې ټول هیوادوال په امن او ارامۍ کې ژوند کوي او دغه خلک دغه هیوادوال چې هلته میشتو هغوی ته د شراغلاس او استقبال لپاره ټول مسؤلین آماده دي او دا د دې هیواد بچیان دي. هغه که نن راځي که سبا راځي، د افغانستان اسلامي امارت ډېره ورته پرانیستې ده او په ښه توګه به استقبال کوي. په پاکستان کې ناامنیو او خډب دا موضوع لا ګرمه او د دواړو لورو ترمنځ یې ترینګلتیا ډېره کړه، تر دې چې پاکستان د ټولو نورمونو خلاف د ژمي په یخ موسم او سختو شرایطو کې ګڼ افغان کډوال چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېده له هغه هیواده ایستلو ته مجبور او افغانستان ته راوشړل. ما ورته ویلې که نه داسې خبره ده چې بیا تا خبردار چې ته ما ته وخت راکړه که نه ټیک ده چې به 15 شل ورځې که نه هغې نه بعد به زه راوات به تاسو بیخي وخت نشته چې وخت نه ښه څنګه به کوې ما وایي ښه وخت نشته به څه وکړه چې بالو بچ سره مونږ شاته اډر ده ما بالو بچ سره مونږ افغانان یو مونږ خو ټول بل پاک له مخې واخله ضربه یې کړه پاک یې مړه کړه چې قیامت په ورځ کې ته الله طرف نه لرزم رال پروردګار هغه رب جزم چې ته پیدا کړو چې پیدا کړو ولې موږ تاسو کار کوي اخر مې چې څه ګرام نه خوش کمال بچي راوځي نن زمان رب چې دا هغه بچا ده هغه حق المبین ده د قیامت په ورځ کې به موږ به تپوس کېږي انشاءالله که نن من کمزور رب ډېر زورور ده نو دې افسر ته ما څه وکړل مال سر یې ومویل ختم کټو نو مطلب جون پکار منګه غواړم موږ زنګ نامو دې ایمان جاهلی پر راغلی زه دا وایم چې څومره افغانان دي دا دې نه وایي چې زما دا فیوار دی کې سیسي کار دی کاو بیکار نه یم د چا چې مجبوري وي د تذکره جوړي هغه ځي کوم مریض وي بیماری صحیح راغزر سره منم او خدای دا وګوري چې کوم ماجر اوسېږي په پاکستان کې را دي چې بیرته هغه چې څو ور پورته کړي لازم شل زره اخیستره څخه ابيلا کړی دا دې نه کوي چې دا غریبانو بټي والا لړي والا څنګه ولا دوسه کم چې مالدار او دکانو مر هغه ته هیڅ نه ویل کم چې خوارو غریب هغه را باسل. له نیکه مرغه اسلامي امارت هیواد ته د زرګونه افغانانو بیرته راتګ لارورکی نه کړ او په پوره تدبیر سره یې د هغوی چوپړ او میشتونې ته مټې راونغاړلې. هیواد ته د افغان کورنیو له بیرته راستنېدو سره سم اړوندو ارګانونو هغوی ته د لومړنیو مرستو رسولو او سرپناه برابرولو په موخه میدان ته راودانګل. دا کوم اجباري مهاجر چې راوړي یو څو ورځې مخکې موږ تختپل کیمپ ته هم لاړو پوښتنه مو باندې وکړه د هغو مشکلات مو واورېدله نن دلته رالو په کیمپ کې وګرځېدلو د کیمپ دغه ضرورتونه معلوموو ځان ته ځکه موږ د داسې ادارې په رأس کې یو چې باید د احواجو کسانو سره کومکونه وکړو نو دلته چې راغلي موږ غواړو چې د ځان لپاره د
حوادثو د ادارې دپاره جلا مستقل کیمپ جوړ کړو. هغه 300 خیمې غوښتې، 1500 غوښتې، 1000 خیمې غوښتې، چې هغه یو داسې معیاري کیمپ جوړ کړو. د 4 مؤسسو د مینو د مؤسسو انجینران هم راسره راوستلي دي چې هغه دا خیمې هم پر هغه خپل معیار په سټنډرډ شکل باندې نصب شي. خیمې مو راوړي دي. د اسلامي امارت مشرتابه هم قرار کې نناست او سمدلاسه د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله په حکم د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالی کمیسیون جوړولو پریکړه وشوه. یا د عالی کمیسیون له پاکستان او نورو هیوادونو څخه په جبري توګه د راایستل کیدونکو افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال ښاغلي مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو او راستنیدونکو اطلاعات او کلتور، ملي دفاع، کورنیو چارو، ترانسپورت او هوایي چلند، کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ، بهرنیو چارو، کلو د بیا رغونې او پراختیا، لوړو زده کړو، پوهنې، عامې روغتیا، اوبو او انرژۍ، ښار جوړونې، کار او ټولنیزو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، سرحدونو، قومونو او قبایلو او مالی وزارتونو د سرپرستانو او احصایې او معلوماتو ملی ادارې د استازي په ګډون جوړ شو. در کمپ عمری در اونجا از نزدیک وضعیت مهاجرین دیدم، کدام مسائلی که با خاطر تسهیل مهاجرین ضرورت بود به کمیته های موظف وظیفه سپرده شد تا اینکه برای مهاجرین خدمات اساسی و خدماتی که لازم است برای آنها ارائه شود. زموږ هدف دلته ودی عمری کمپ ته دا دی چې دلته د خپل مربوطه برخه شي او په مجموع کې د ټول مهاجرینو د کمپ او ټولو کمیټو د احوال څخه خبر سو چې دلته د مربوطه کمیټې خدمات په څه طریقه باندې وړاندې کوي او زموږ چې مربوط انتقالات کیږي د ترانسپورت کمیټه چې زموږ سره په عضویت کې وزارت دفاع او د مهاجرینو وزارت، د استخباراتو لوی ریاست، د مالیې وزارت او د داخلي وزارت، نو ټول اعضا د کمیټې د ترانسپورت هغه مرکزی کمیټه چې د ترانسپورت دلته راغلي چې د خپل ولایتي د ترانسپورت کمیټې د اعضا او مسؤلینو سره ووینو چې دوی څه مشکلات لري، څه ستونزې لري او د دوی هغه ستونزو مشکلات ته رسیدنه وکړو پر وخت باندې او د دوی مشکلات ورته حل کړو. اسلامي امارت نه مننه کوم چې موږ ته د سرپناه برابرېدو یو چاره وکړله، نو ان شاء الله چې دغه سره به زموږ مشکلات په 80% حل شي. اسلامي امارت خپلو امکاناتو ته په کتو د لومړنیو چوپړتیاو وړاندې کولو په موخه په 8 فصلونو او 11 مادو کې کړنلاره توشیح او د یادې کړنلارې د تطبیق لپاره یوه دارالانشاء او 12 کمیټې منظورې کړې. یادې کمیټې به خپلو امکاناتو ته په کتو د کډوالو تثبیت، تشخیص، لیږدولو، لومړني او روغتیایي خدمتونه او لنډمهالي پنډغالي چمتو کوي. وخت د تازه رسیدلی اسلامي امارت له لوري له پاکستان څخه د ګڼ شمېر افغانانو راستنېدو د لړۍ ښه مدیریت ته نړۍ په ځانګړي ډول هغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو په برخه کې کار کوي حیران او ګوته په غاښ شول. هیواد ته له پاکستان څخه راستنېدونکو افغان کورنیو ته د غوره چوپړتیاو وړاندې کولو او رسیدنې په موخه د اسلامي امارت نه ستړي کېدونکې هڅې د دې سبب شوې چې یو شمېر هیوادونه هم له افغان حکومت سره اوږه پر اوږه کډوالو ته د رسیدنې په موخه میدان ته راودانګي. ويمتد مشروعنا على مساحة تقارب 55,000 متر مربع ويشمل بناء 100 منزل يحتوي كل منها على غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.
بناء المسجد يتسع لحوالي 280 مصليا مع 3 حمامات و10 نقاط وضوء، 4 محلات وقفية لدعم الاستدامة القرية ماليا، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الدينية تضم 3 فصول دراسية و3 حمامات. سره لدی چې اسلامي امارت په ټول توان سره هڅه کړې چې د راستنیدونکو هیوادوالو ښه چوپړ وکړي، خو په وار وارې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو څخه غوښتي چې هلته میشت افغانان په زوره ونه شړي او اجازه ورکړي چې په تدریجي ډول په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. اوس مهال په ټول هیواد کې د راستنیدونکو لپاره د ښارګوټو جوړولو او د هغوی د دایمي میشتونې په موخه کار روان دی او په ځینې ولایتونو کې د کډوالو ښارګوټو جوړولو چارې بشپړې شوې هم دي. دغه مځکه چې اوس موږ ورباندې ولاړ یو دا تقریبا 382 جریبه مځکه ده چې د دې کې ټول هغه عامه خدمات عام المنفعه ساحې واضح خلاص کشاده او جادې او سړکونه او د اوبو او د برق او د دغو د ټولو شیانو په پلان کې دا په نظر کې نیول شوي دي. دغه نوي پلانونه چې کوم موږ اوس جوړوو د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د توشیح شوي طرز العمل په نظر کې د دې ټول مکملا زیربنا د یو پاک او صفا ښارګوټي په حساب باندې جوړیږي او دغه اول پیل ان شاء الله د هیواد په نورو ولایاتو کې تقریبا په 12 ولایاتو کې مکملا آمادګي لرو او په نورو 24 ولایاتو کې وار په وار باندې موږ په مخ باندې روان یو. په ټوله کې باید وویل شي چې له بهر څخه راستنیدونکو هیوادوالو ته رسیدنه او د هغوی لاسنیوی د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼل کیږي او د حکومت ترڅنګ عام هیوادوال په ځانګړي ډول شتمن خلک هم باید تر خپله وسه د راستنیدونکو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او پرې نږدي چې له هیواد څخه ورک د کلونو ستړي دغه مظلومه طبقه بیرته له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. خپل وطن ته راستنېږه قدردان